تازه خبر خټک پښتانه به په یو غږ پښتون قومي عدالت جرګه کې ډالري جګړه رد کړي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست. نن ورځې تازه او مهم معلومات ته خټک وایي پښتانه به په یو غږ پښتون قومي عدالت جرګه کې ډالري جګړه رد کړي. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک وایي د پښتونخوا خلکو په خپل وروستي قیام سره تروریزم او ملیشهګري رد کړه. ښاغلی خټک وایي دا هماغه څه دي چې د اکتوبر پر 11مه د قومي عدالت جرګې جوړولو امله د پاکستان دولت پرې د پښتون ژغورنې غورځنګ ډاروي. پښتانه به په یو غږ د دغې پلان شوې جګړې مخالفت وکړي. د نوې جګړې قرارداد د منلو نه دی. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نور چمشي ویډیو. که غواړئ نور تازه او مهم معلومات ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.